د بلخ پوهنتون رئیس په دغې ازموینه کې د روڼتیا ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې د هیواد د شمالي ولایتونو څخه 1528 تنو د اقتصاد او دري ژبې ادبیاتو لپاره د ماسترۍ په کچه او د ټولنیزو علومو، حقوق او سیاسي علومو، اقتصاد او دري ادبیاتو پوهنځیو ته د لیسانس په کچه د لارموندنې په مخه د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه. دوو پوهنځیو کې موږ د ماسترۍ برنامه لرو، د اقتصاد پوهنځی ده او د دري ادبیاتو کې هم ماسترۍ برنامه لرو او د شبانه برنامې هغه موږ په 4 پوهنځیو کې لرو، حقوق، اقتصاد، د علوم اجتماعي او دري ادبیات. او په امتحان کې چې اشتراک کړی دی داوطلبان د امتحان هغه 1528 نفره دي. د بلخ ولایت د علماو شورا رئیس وویل ځوانان باید د خپل علم او پوهې له لارې د هیواد د پرمختګ او هوساینې لپاره هڅې وکړي او له ځوانانو یې وغوښتل چې د خدای له ورکړل شوو استعدادونو څخه اغیزمنه ګټه پورته کړي. در یک انسان استعداد انجینر بودنش، استعداد کارگر و استعداد مثلا علم دینی و علم فقه و علم حدیث و علم منطقه و علم فلسفه و علم تاریخ و جغرافیه و علم طب و غیرها در وجود انسان استعداد متحقق بود که الله بر پیغمبرش تلقین داد. بناهن دوستای عزیز امروز فرصت همین استعمال استعداد است. د یادونې وړ ده چې د کانکور د دغې ازموینې بریالي کسان به د حقوقو او سیاسي علومو، اقتصاد، ټولنیزو علومو او ادبیاتو په برخه کې د لیسانس او د اقتصاد او دري ادبیاتو په برخه کې د ماسترۍ په کچه په بلخ پوهنتون کې جذب شي.